قرآن کریم علمي اعجاز. آیا قرآن کریم د ځمکې د کروي والي وړاندوینه کړې که نه؟ لومړی ځل له میلاد څخه 2000 کاله مخکې د عراق تمدن د بین النهرین د تمدن په نوم د ځمکې د کروي والي موضوع رامنځته کړه. وروسته دغه مطلب د یونان فیلسوفانو له هغوی څخه واخیسته او د 6 قبل المیلاد پیړۍ په نیمایي کې فیثاغورس اعلان وکړ چې ځمکه کروي ده. له هغه وروسته د هارون رشید او مامون رشید په وخت کې د 2 هجري پیړۍ په وروستیو کې او د 3 پیړۍ په لومړیو کې یو شمېر مسلمانانو عالمانو لکه ابن سینا، البیروني، کیندي او رازي د ځمکې د کروي والي په اړه خبرې وکړې، تر دې چې د 20 پیړۍ په وروستیو کې له فضا څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول او د سر په سترګو د هغوی کرویت ولیدل شو. له قرآن کریم څخه هم د ځمکې کرویت بریښي. الله جل جلاله د سورة زمر په 5 نمبر آیات کې فرمایي: یکور اللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل. هغه پر ورځ شپه او پر شپه ورځ نغاړي. تکویر د ګرد او د کروي شي په شاوخوا کې د یو شي پیچلو تاوولو ته وایي. د همدې له امله عربان د دستار یا پټکي ولته کور العمامه وایي. بل ځای الله جل جلاله د سورة الرحمن په 33 نمبر آیات کې فرمایي: یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. ای د پیریانو انسانانو ډلې، که تاسې د ځمکې او د اسمانونو له سرحدونو څخه په وتلو تښتېدلی شئ نو وتښتئ، نو نشئ تښتېدلی. د دې لپاره ډیر قوت پکار دی. آیات کې اقطار راغلی. اقطار د قطر جمع ده. د هندسي په علم کې قطر د کلمې په اړه منل شوې خبره دا ده چې دغه اصطلاح یوازې په دایره او کره کې استعمالیږي. که ځمکه کروي نه وای نو د اسمانونو او ځمکې قطرونه به څه معنا وه؟